السلام علیکم. روژه مو مبارک. په دې مبارکه میاشت کې درته ځینې سپارښتنې لرم. هڅه به مې دا وي چې هره ورځ یې درته خپرې کړم، خو که هره ورځ نه کېده کېدای شي یوه ورځ وروسته یا په اونۍ کې څو وارې درته ځینې خاص پیغامونه د روژې په هکله او په روژه کې ځینې داسې مسایل درته بیان کړم چې که یې عملي کړو انشاءالله دا روژه به تر نورو هغو ډېره ګټوره، ډېره ښه او له اجرونو ډکه او یو متفاوته روژه وي. په پیل کې باید ووایم چې روژه ډېره مبارکه میاشت ده، ډېر یو لوی چانس او یوه لویه موقع ده چې انسان پکې ځان بدل کړي او دغه 11 میاشتې چې کوم وخت ضایع کړی دی هغه جبران کړي، څه تېروتنې چې ترې شوي دي هغه جبران کړي او بالاخره په دې یوه میاشت کې ځان د یوې محدودې مودې او یو محدودو عبادتونو په ترسره کولو باندې الله تعالی ته نږدې کړي او د جنت مستحق شي. په دې مبارکه میاشت کې کوچني کارونه لوی اجرونه لري. یو کوچنی کار به دا وي چې دا ویډیو پیغام د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. انشاءالله الله تعالی به تاسو ته اجر درکړي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الدال علی الخیر کفاعلی، الدال علی الخیر کفاعلی، یعنی هر هغه انسان چې د یو خیر کار لامل شي همدومره اجر ترلاسه کوي چې فاعل یې ترلاسه کوي. که زه د دې ویډیو په جوړولو باندې اجر ترلاسه کوم انشاءالله تاسو یې په شیر کولو باندې همدومره اجر ترلاسه کوئ. د روژې مبارکې د سپارښتنو په لړۍ کې یوه مهمه سپارښتنه مې دا ده چې په دې مبارکه میاشت کې له ظلم نه جدي ډډه وکړئ. پر خلکو له ظلم کولو ځان وساتئ. که تاسې سوداګر یاست یا تجاران، تر ټولو لوی ظلم دا دی چې د توکو بیه په روژه کې لوړه کړئ. د یوه په ځای څو چنده ګټه واخلئ. خوار غریب په روژه کې در بدره کیږي، له دې امله چې زموږ سوداګر ورونه په روژه کې د توکو بیې لوړوي، ځکه بازار کې تقاضا زیاته شي او دوی دغه د توکو بیه لوړه کړي. دا ډېر لوی ظلم دی، له دې ډډه وکړئ. خیر که وس مو نه کېږي چې له غریبانو سره مرسته وکړئ، حداقل لږه ګټه وکړئ. سوداګر ورونه باید په روژه کې د خپلو مالونو بیې د غریبانو په خاطر باندې راټیټې کړي. همدا دوی دپاره بهترین عبادت دی. د مالدار خلکو لپاره ښه عبادت دا دی چې د فقیرانو لاسنیوی وکړي. کمه ګټه وکړئ، حداقل د یوه میاشت کې خو یې کمه کړئ. نور وخت که تاسې آزاد بازار دی ډېره ګټه کوئ هیڅ مشکل نشته دی، خو حداقل په دې یوه میاشت کې د عبادت په نیت او له غریبانو سره د کومک په نیت باندې د توکو بیې ټیټې کړئ. که تاسې د دفتر مشران یاست یا کاریګر تاسې سره کار کوي، ستاسې ظلم بیا دا دی چې پر دوی باندې تر دوی وس پورته کار وکړئ. حداقل په دې روژه کې پر دوی باندې ورحمېږئ، رحم پرې وکړئ. لږ وخت ورکړئ چې هم کار وکړي هم عبادت دواړه ونیسي. روژه مبارکه ډېره لویه له برکته ډکه میاشت ده، لوی چانس دی. باور وکړئ بختور یاست چې دا موقع درکړل شوې ده. اعظمي ګټه ترې واخلئ، لږ ځان ستړی کړئ. دا میاشت معلومه نه ده چې بیا پر ما او تا راځي او که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که غواړئ مهمه اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.